پیغمبر صلی الله علیه وسلم قربانی کړې وه په دوو ګډانو باندې، املحین برګ برګو، اقرنین مزیدارې ښکرې وې، ذبحوهما بیده، دواړه په خپل لاس مبارکو باندې حلال کړي وو دواړه ګډان. وسمى وكبر، بسم الله ویلي والله اکبر ویلو. قال انس وی رأيته واضعا قدمه على صحافهما على صفاحهما، رأيته واضعا قدمه على صفاحهما، وما ولدو چې د هغوی په مخونو باندې یا په اړخونو باندې پیغمبر خپه ایښودې وه او دی وی بسم الله والله اکبر. متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي، بعض به ترې بیانې کړو. اولنۍ مسله دا یاده کړئ چې قرباني په بهیمة الانعام باندې کېږي بس. او بهیمة الانعام څه ته وایي؟ ګډه، بیزه او غوا او اوښ په دې باندې کېږي. دې که نر دی او که ماده دي په دې قرباني کېږي. که څوک وایي میخه، نو میخه غوا سره ذکر کېږي، ځکه چې میخه د غوا یو قسم دی، میخ هم د غوا یو قسم دی. جاموس ورته ویلی کېږي احد انواع البقر، نو تعریف یې داسې کېږي چې دا د غواګانو یو قسم دی، لکه څنګه چې په اوښانو کې اقسام دي، نو دغه شان دا په غواګانو کې یو قسم دی د میخ. اوس که یو سړی په چرګه باندې قرباني کوي نه کېږي، په چنچڼه باندې کوي نه کېږي، یا بل ځنګلي ځناور باندې کوي نو په هغې هم نه کېږي. لازم د قرباني دپاره دا لازم دی چې دا به په بهیمة الانعام کې وي، ګډه، بیزه، غوا، اوښه، غوایي، میخه، سنډه او داسې څه چې کوم بهیمة الانعام کې راځي، په دې کې صرف قرباني کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه څه وه؟ یو حدیث کې راځي کانا، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به په ګډانو قرباني کوله. نو یو خو دا فایده راووته چې غوره قرباني په څه ده؟ په ګډ باندې ده. یو سړی وایي زه قرباني کومه، ما ته پکې غوره طریقه ګډ حلالول دي، نه وایي زه میخ حلالوم او زه غوایي حلالوم، صحیح ده کېږي، خو د پیغمبر طریقه دا وه. دویمه مسله ترې راووته دوه ګډان حلالول غوره دي، لازم نه ګوره، غوره دي دوه ګډان. دریمه مسله په دې حدیث کې دا ده چې نر ګډ دا غوره دی، ګډ د ګډې نه غوره دی. او په هر یو کې بیا اوښ لکه غوره دی، غوایي غوره دی، سنډا غوره دی، نر د مادې نه غوره دی. ولې؟ صرف قیمتي دی بس. پیغمبر وایي تاسو دغه ګډ غوښه نه ده خوړلې، غوښه مزېداره وي. دغه جواب دی. غوښه اوس یو سړی ګډ حلالوي که بل ګډ حلالوي، د ګډ غوښه خوندوره وي، مزېداره وي. نو ځکه غوره دا دی چې ته نر حلال کې. بله دا چې د په شکل کې هم مزېداري، په شکل کې دا نر د مادې نه څه مزېداري. نو دا مسله ترې مروته. حیوان خسي کول دا ثابت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرباني کړې ده په داسې ګډانو باندې چې هغه څه وو، هغه خسي کړی شوي وو. پای کې بیا فایده دی چې د ده غوښه ډېره وي، غوښه یې څه هغه بیا ډېره وي.
املحین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم ګډانو اب برګو املحین څه ته وایي تور او سپین املحین دا معنی ده برګ به و برګ به څنګه و تور او سپین رنګ به و تور او سپین اقرنین اقرنین دا چې مزیدارې ښکرې وي ښکرې برابر وي په ښکرو کې څه عیب نه و په خپلو لاسونو به یې حلالول نو بله مسله ترې دا راووته چې غوره طریقه دا ده چې څوک پوهېږي هله څوک پوهېږي چلونه به نه یې زده کوې نو خپله قرباني دي په خپله حلاله کوي او چې چل نه درځي نو بیا سیټ ته ودرېږه دینداري کوه خو د الله په دې مخلوق باندې به چل نه یې زده کوې ته دغه شان راودانګې او کله چاړه په یو ځای کې ورمنډې او کله په بل ځای کې ورمنډې نه دا هم ګورې ظلم دی ګورې ظلم دی په دې سارو باندې به چلونه نه یې زده کوئ چل اول به هر ځان پوه کړه او بیا راشي دا د چل یې زده کولو ځای خو نه دی او څوک لیږئ لکه تاسو هغه ورځو کې بیا دا ویډیوګانې ډېرې چلېږي د دې میخو سره چې کوم ظلم زیاتی کوي او د دې غویانو سره او د اوښ د حلالولو چل به ورله نه ورځي د ګډ چل به ورله نه ورځي او بس د ویډیو شوقي دي ته وایي ته کوه بس او بیا یو تصویر ته وباسي هغه فیسبوک ته وروښیي په هوایي کې څاروی ملال کاري ورته مبارک شي مبارک شي ماشاءالله ماشاءالله په څو او ډېر مزېدار او غوښه ډېر دا کیسې پکې بیا روانې نو په خپل لاس یې حلال که خو کله چې ته په حلالولو باندې پوهېږي وسمه وکبر بسم الله به وي الله اکبر به وي دا د پیغمبر طریقه وه بسم الله والله اکبر دا الله اکبر ویل سنت دي او بسم الله ویل واجب دي یعنی څاروی به لازم د الله په نوم حلالوي دا خو واجب دي بسم الله به وي ورسره الله اکبر ویل سنت دي که چا ورسره الله اکبر ونه وي نو څه ګناه پکې نشتی قرباني صحیح ده یو سړی چاړه راولي صرف وایي بسم الله او حلالي کي نو صحیح ده که نه صحیح دا صحیح ده وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپله خپه د هغوی په دې اړخونو په دې مخونو باندې یې ښودې وه علی صفاحهما دا د دې دپاره به دا خپه یې ږدې د څاروي د مخ چې کوم پلن ځای دی په دې به ولې دا خپه یې ږدې چې دا ړقي نه ړقي نه یا رپا نه سي یا ګندګي راونه ولي دی کس ته څاروی به کوم طرف سملی په ګس که پخوي په ګس به سملی ګس طرف باندې به سملی نو کم مخ به تا ته مخامخ شي ښی به تا ته مخامخ شي که نه داسې نه ده داسې ده که نه په ښی لاس کې به تا سره چاړی ګس لاس به د هغې بیا په دې سر باندې کېږي بیا به له سر ونیسي او دا خپه به له په دې اړخ باندې کېږي او بیا به بسم الله الله اکبر او حلالوی کړي